د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. مبین طالب مشرانو ته د خراساني ښکارونه مات او ژبه یې پرې کړئ. بلخوا پاکستان او امریکا ګډ پوځي تمرینات ترسره کړل. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې مهم خبرونو ته. په جنرال مبین خان د طالبانو مشهور مبلغ چې څه موده وړاندې له زندان خوشي شو، د بل مشهور طالب مبلغ عبدالحمید خراساني پر څلورم واده او د واده په ګرمو مراسمو سختې نیوکې کړي دي. ښاغلي مبین د عبدالحمید خراساني د واده مراسمو د موټریزو کاروان ویډیوګانې عکسونه پر خپله ایکس پاڼه خپاره کړي او ورسره یې لیکلي چې موږ د یوې مرمۍ جوړېدو وړتیا نه لرو، خو خراساني په دومره خرڅو او مصارفو کې واده کوي. په جنرال مبین مشهور دغه طالب مبلغ له نورو طالب مشرانو غوښتي چې د عبدالحمید خراساني د فعالیتونو مخه ونیسي، ژبه یې پرې کړي او ښکارونه یې ورته مات کړي. بلخوا د پاکستان پوځ وایي د انسپایرډ یونین 2024 تر عنوان د پاکستان او امریکا ګډ 3 ورځني سمندري تمرینات پای ته ورسېدل. دغه ګډ تمرینات په کراچۍ کې ترسره شوي چې د امریکا د سمندري ځواکونو د ګڼو څانګو غړو او ان ښځینه پوځیانو پکې د پاکستان له نارینه او ښځینه پوځیانو سره یو ځای تمرینات ترسره کړل. اعلامیه کې ویل شوي د دغو تمریناتو موخه د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره د یو بل تجربو څخه استفاده کول دي، ترڅو سمندرونه په بشپړ ډول خوندي ساحو ته بدل شي. دغه تمرینات داسې مهال ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول سره بحیره کې د سمندري غلو او وسلوالو ډلو له لوري د عملیاتو او برمته نیونې پیښې زیاتې شوي دي. د ویدنونو جمع شوي ویډیوګانې تر بیا ښې چارې ښه وخت.